عبدالاحد مومند د 1959 زیږدیز کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه د غزني ولایت د اندړ ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې زیږېدلی دی. لوړې زده کړې یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون، هوایي پوهنتون او د روسیې د ګاګارین هوایي ځواک په پوهنتون کې کړي. د افغانستان په هوایي ځواک کې د پیلوټ په حیث دنده ترسره کړې ده. د 1988 زیږدیز کال په فبرورۍ میاشت کې د روسیې د میر هوایي سټیشن ته د تلو لپاره کاندید شو، چې د همدې کال د اګست په 29مه له دوو نورو روسي ملګرو سره د میر سټیشن ته لاړ. له فضا څخه یې د وخت له جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله، د مخابراتو له وزیر محمد اسلم وطنجار او له خپلې مور سره یې په مخابره کې خبرې وکړې. چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دښتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري. محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالاحد څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده وکړم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سر ته ورسوو او آماده یو چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ چې د رادیوګرام په واسطه راکړي. عبدالاحد مومند څلورم مسلمان او لومړنی افغان ستورمزلی دی چې فضا ته تللی. له ځان سره یې قرآن کریم وړی. هلته یې د خپل 9 ورځني سفر په بهیر کې له هېواد او منطقې څخه د جیولوژي، کرنې، هوا پیژندنې او روغتیایي څېړنو لپاره تصویرونه اخیستي. د دغه سفر په بهیر کې په خپلو ملګرو افغاني چای څکلی، چې په دې ډول یې د افغان ولس لپاره د میلمه پالنې او همدا ډول د افغان ولس لپاره فضا ته د تلو ویاړ د نړۍ په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکلی دی. نوموړی په یوه ساده او وطنپاله کورنۍ کې لوی شو. ماشومتوب یې د افغانستان په هغو کلونو کې تیر شو چې هېواد د پرمختګ او عصري کېدو هڅې کولې. د کوچنیوالي له وخته د الوتکو لیدلو او الوتنې سره یې ځانګړې مینه درلوده. ویل کېږي چې هر ځل به الوتکه د کلي له اسمانه تېرېده، هغه به ورته په حیرانتیا کتل او له ځان سره به یې دا هیله کوله چې یوه ورځ به دی هم د اسمانونو مسافر شي. هغه خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې ترسره کړې او د ریاضیاتو او فزیک په مضامینو کې ځانګړې وړتیا لرله. همدا وړتیا وه چې وروسته یې د هوایي ځواک دروازې ورته پرانیستې. د ښوونځي له فراغت وروسته د افغانستان هوایي ځواک ته شامل شو او د پیلوټۍ لومړنۍ زده کړې یې پیل کړې. په لنډ وخت کې د الوتنې په هنر کې داسې وړتیا وښوده چې د خپلو استادانو پام یې ځان ته واړوه. وروسته د لوړو نظامي او هوایي زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد ته واستول شو. هغه مهال نړۍ د سړې جګړې په سختو سیالیو کې ښکېله وه. متحده ایالات او شوروي اتحاد هڅه کوله چې په هره علمي او ټکنالوژیکه برخه کې یو له بل څخه مخکې شي. فضا د دې سیالۍ تر ټولو مهم ډګر و. له 1961 زیږدیز کال راهیسې چې یوري ګاګارین لومړی انسان شو او فضا ته ولاړ، شوروي اتحاد هڅه کوله د خپلو متحده هیوادونو استازي هم د انټر کاسموس پروګرام له لارې فضا ته واستوي. د دغه پروګرام موخه یوازې علمي څېړنې نه وې، بلکې سیاسي او نړیوال پیغامونه یې هم لرل. په همدې لړ کې افغانستان هم د دغه پروګرام برخه وګرځېد. د افغان هوایي ځواک له لسګونو تکړه پیلوټانو څخه څو تنه د سختو ازموینو لپاره وټاکل شول. دغه ازموینې یوازې د الوتنې مهارت نه، بلکې د انسان جسمي ځواک، رواني ثبات، د فشار په وړاندې زغم، د بېوزنۍ د حالت د زغملو وړتیا او د ساینسي زده کړو کچه هم ارزوله. له اوږدو ازموینو وروسته عبدالاحد مومند د دې وړ وګڼل شو چې د فضانوردۍ وروستي پړاو ته داخل شي. په شوروي اتحاد کې د هغه روزنه تر ټولو سختو نظامي او فضایي تمرینونو څخه ګڼل کېده. هغه به ساعتونه په هغو ځانګړو خونو کې تیراوه چې د فضا د بېوزنۍ، د سخت فشار او بیړنیو حالاتو تقلید یې کاوه.
د سنټرفیوژ په نوم ستر ماشین به د راکټ د پورته کېدو څو چنده زیات فشار ورباندې تجربه کاوه څو څرګنده شي چې د انسان بدن تر کومه بریده مقاومت کولی شي. د یخنۍ، تودوخې، انزوا، لوږې او اوږدې چوپتیا ازموینې هم د همدې روزنې برخه وې. ډیری کسان د همدې سختو تمرینونو پر مهال له پروګرامه ایستل کېدل. خو عبدالاحد مومند په بریالیتوب سره ټول پړاوونه بشپړ کړل. هغه یوازې د یوه پیلوټ په توګه نه، بلکې د یوه علمي همکار په توګه هم روزل کېده. د فضایي بیړۍ د سیستمونو د مدار د محاسبې، د بېوزنۍ د اغیزو، د ژوند د ملاتړ د وسایلو او د فضایي بیړنیو حالاتو په اړه سلګونه ساعته زده کړې وکړې. د روسي ژبې بشپړ تسلط هم د دغه پروګرام اساسي شرط و، ځکه د فضایي بیړۍ ټول وسایل او مخابرات په همدې ژبه ترسره کېدل. تر څو کلونو سختو تمرینونو وروسته بلاخره هغه ورځ راورسېده چې د افغانستان یو زوی د انسانانو د فضایي سفرونو په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. د 1988 زیږدیز کال د اګست په 9 د قزاقستان د بایکونور له تاریخي فضایي اډې څخه د سویوز TM-6 راکټ اسمان ته پورته شو. په همدې شیبه کې د میلیونونو انسانانو سترګې د ټلویزیونونو پر پردو وې او د افغانستان نوم د لومړي ځل لپاره د فضا د سپړنې په نړیوال تاریخ کې ثبتېده. د راکټ د انجنونو زورور غږ، د اور لمبې او د ځمکې له سطحې ورو ورو جلا کېدونکې بیړۍ یوازې یوه تخنیکي صحنه نه وه، دا د یوه افغان د ماشومتوب د خوب د پوره کېدو شیبه وه. هغه خوب چې کلونه مخکې یې د غزني د اسمان تر څنګ لیدلی و. د فضایي بیړۍ له ځمکې د پورته کېدو څو دقیقې وروسته د راکټ لومړني پړاوونه له بیړۍ جلا شول او ورو ورو د ځمکې جاذبې خپل اغیز له لاسه ورکړ. هغه شیبه چې بیړۍ د ځمکې مدار ته ننوتله، عبدالاحد مومند د لومړي ځل لپاره د بېوزنۍ حالت احساس کړ. هر هغه څه چې په بیړۍ کې وو د هوا په منځ کې آزاد ګرځېدل. د انسان بدن هم داسې احساس کوو لکه له هر ډول وزن څخه چې خلاص شوی وي. دا هغه تجربه وه چې یوازې ډېر لږ انسانان یې په خپل ژوند کې احساسوي. د فضایي الوتنې په لومړیو ساعتونو کې د بیړۍ د ټولو سیستمونو آزموینه ترسره شوه. عبدالاحد مومند او د هغه ملګرو ډاډ ترلاسه کړ چې د ژوند د ملاتړ سیستم، مخابرات، برېښنا، اکسیجن او د حرکت ټول تجهیزات په سمه توګه کار کوي. د دغه ماموریت قومندان روسي فضانورد ولادیمیر لیاخوف او د بیړۍ دریم غړی د شوروي ډاکټر او فضانورد والری پولیاکوف چې د فضایي طب په برخه کې ځانګړې تجربه لرله. د دوی ترمنځ همغږي د ماموریت د بریا مهم شرط و. دوی شاوخوا 2 ورځې وروسته د میر فضایي تمځي ته ورسېدل. میر هغه مهال د نړۍ تر ټولو پرمختللی فضایي تمځای و او د انسانانو د اوږدمهاله فضایي ژوند لپاره جوړ شوی و. د تمځي له فضایي بیړۍ سره نښلېدل د ماموریت له حساسو مرحلو څخه ګڼل کېدل، ځکه که کوچنۍ تېروتنه هم شوې وای د دواړو فضایي وسیلو د ټکر خطر موجود و. خو دغه عملیات هم په بریالیتوب سره بشپړ شول او عبدالاحد مومند د میر تمځي ته داخل شو. کله چې هغه د تمځي کړکۍ ته ودرېد او د ځمکې پر لور یې وکتل، هغه منظره یې هیڅکله هیره نه کړه. د ځمکې شنه غرونه، پراخ سمندرونه، سپینې وریځې او د شپې د ښارونو څراغونه له فضا څخه داسې ښکارېدل لکه یوه ژوندۍ نقشه. وروسته یې په خپلو خبرو کې وویل چې له فضا څخه د انسانانو ترمنځ هیڅ پوله نه ښکاري، نه سرحدونه لیدل کېږي، نه جګړې او نه هم سیاسي ویشونه. له هغه ځایه ځمکه یوازې د ټولو انسانانو ګډ کور ښکاري. د خپل 9 ورځني ماموریت پر مهال عبدالاحد مومند د بېلابېلو علمي تجربو برخه واخیسته. په فضایي چاپیریال کې د انسان پر بدن د بېوزنۍ اغیزې، د وینې جریان، د عضلاتو بدلونونه او د توازن د حس بدلونونه وڅېړل شول. د نباتاتو، موادو او نورو علمي نمونو په اړه هم ازموینې ترسره شوې.
د دغو څېړنو موخه دا وه چې پوهان وکولای شي د اوږدمهاله فضایي سفرونو لپاره د انسان بدن ښه وپیژني. د دغو علمي فعالیتونو ترڅنګ عبدالاحد مومن هڅه کوله چې د افغانستان استازیتوب هم په غوره توګه وکړي. هغه له ځان سره د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ، ځینې یادګاري توکي او سپېڅلی قرآن کریم فضا ته یووړ. ویل کېږي چې هغه د قرآن کریم تلاوت هم وکړ او دا یې د خپل ژوند له تر ټولو روحاني شیبو څخه ګڼله. دغه راز یې د فضا له تمځي څخه په پښتو ژبه د افغانستان خلکو ته پیغام واستاوه. دا لومړی ځل و چې پښتو ژبه د ځمکې له مداره اورېدل کېده او دا د پښتو ژبې په تاریخ کې هم یوه ځانګړې شیبه ګڼل کېږي. په همدې موده کې هغه د افغانستان له خاورې څخه څو انځورونه هم واخیستل. د هېواد غرونه، د هندوکش اوږدې څوکې او د افغانستان جغرافیه له فضا څخه په ځانګړي ډول ښکاره کېده. دغه انځورونه وروسته د علمي او جغرافیایي څېړنو لپاره هم وکارول شول. په میر فضایي تمځي کې ژوند د ځمکې له ژوند سره بشپړ توپیر لري. هلته خوب کول، خواړه خوړل، اوبه څښل او حتی د قلم کارول هم ځانګړې طریقې غواړي. هر څه باید وتړل شي ځکه که آزاد پاتې شي په هوا کې ګرځي. ستورمزلي په ځانګړو کڅوړو کې ویده کېږي او خواړه هم په ځانګړو بسته‌بندیو کې خوري. عبدالاحد مومن وروسته ویلي وو چې د بېوزنۍ له امله د انسان د بدن احساسات په لومړیو ورځو کې بدلیږي، خو بدن ورو ورو ورسره عادت کېږي. د هغه د ماموریت یوه بله مهمه ځانګړنه دا وه چې د افغانستان خلک یې د لومړي ځل لپاره د فضایي علومو له نړۍ سره آشنا کړل. په هغه وخت کې زرګونه افغان ماشومان او ځوانان د راډیو او ټلویزیون له لارې د هغه سفر تعقیباوه. ډېرو به تصور هم نه کوه چې د دوی د هېواد یو وګړی به د ځمکې له مداره د خپل وطن نوم اخلي. همدې سفر د افغانستان په علمي تاریخ کې یوه نوې پاڼه پرانیسته او د ډېرو ځوانانو لپاره یې د ساینس، ټکنالوژۍ او هوایي علومو په برخه کې الهام وباله. خو د دغه تاریخي ماموریت تر ټولو ستونزمنه برخه لا پاتې وه. د ځمکې په لور راستنېدل تل د فضایي سفر تر ټولو خطرناک پړاو ګڼل کېږي، ځکه فضایي بیړۍ باید په ډېر لوړ سرعت د ځمکې فضا ته ننوځي، له سختې تودوخې، فشار او تخنیکي خطرونو څخه تېرې شي او په خوندي ډول ښکته شي. د عبدالاحد مومن او د هغه د ملګرو لپاره هم دا شیبې له اندېښنو ډکې وې او داسې پیښه رامنځته شوه چې د هغوی د ژوند برخلیک یې له خطر سره مخ کړ. د 1988 کال د سپټمبر په 6مه د میر فضایي تمځي د ماموریت د پای وخت راورسېد. عبدالاحد مومن او د هغه ملګري باید بیرته ځمکې ته راستانه شوي وای، خو د راستنېدو له پلان سره سم هر څه ترسره نه شول. په هغه ورځ فضایي بیړۍ د تمځي له سیستم سره د تخنیکي ستونزې له امله سمه نه شوی بلېدی. دغه ستونزه که څه هم وروسته هواره شوه، خو د ماموریت د مهالویش د بدلیدو سبب وګرځېده او د عملې د راستنېدو وخت وځنډېد. دغه ځنډ د نړۍ د فضایي ادارو پام ځان ته واړوه، ځکه په فضا کې هره اضافه ورځ د خوړو، اوبو، اکسیجن او نورو تجهیزاتو له دقیق مدیریت سره تړاو لري. خو له نیکه مرغه میر فضایي تمځي کافي امکانات لرل. بالاخره په فضا کې له 24 ساعتونو پاتې کېدو وروسته د سپټمبر د 9 او 8 ترمنځ د راستنېدو عملیات بیا پیل شول. د فضایي تمځي دروازې وتړل شوې، د بیړۍ ټول سیستمونه بیا وازمایل شول او د ځمکې له مرکز سره وروستۍ اړیکې ټینګې شوې. فضایي بیړۍ باید په داسې زاویه د ځمکې فضا ته ننوځي چې نه ډېره تیزه وي او نه ډېره کمه. که زاویه لږه لوړه شي، بیړۍ د فضا په لور بیرته ټوپ وهي، او که ډېره ټیټه شي، د سختې تودوخې له امله د سوځېدو خطر رامنځته کېږي. همدا علت دی چې د فضایي سفر تر ټولو خطرناک پړاو د راستنېدو مرحله ګڼل کېږي. کله چې بیړۍ د ځمکې اتموسفیر ته ننوتله، د هغې د بدنې د باندې تودوخه څو زره درجې سانتیګراد ته ورسېده. د هوا او بیړۍ د ټکر له امله رامنځته شوې لمبې د کوچنیو کړکیو له لارې هم لیدل کېدې. په همدې شیبو کې د ځمکې او بیړۍ ترمنځ مخابراتي اړیکه د څو دقیقو لپاره پرې کېږي. دا هغه شیبې دي چې د فضایي ماموریت د کنټرول مرکز یوازې د انتظار کولو پرته بل څه نشي کولی.
عبدالاحد مومن وروسته ویلي وو چې د بیړۍ سخت رپ د بدن پر وړاندې د جاذبې څو برابره فشار او د کابین دننه شور هغه څه دي چې هیڅکله نه هیریږي. د انسان بدن په دې مرحله کې د خپل عادي وزن څو چنده زیات فشار احساسوي او همدا ځکه فضانوردان له کلونو روزنې وروسته دې پړاو ته استول کیږي. له اتموسفیر څخه تر تېرېدو وروسته د بیړۍ لوی پراشوټونه پرانیستل شول او سرعت یې ورو ورو کم شو. لږ وروسته د قزاقستان په پراخو دښتو کې د سویوز کپسول په خوندي ډول ښکته شو. د ژغورنې ډلې له مخکې هلته رسېدلې وې. کله چې د کپسول دروازه پرانیستل شوه، عبدالاحد مومن او د هغه ملګري په احتیاط سره له بیړۍ راوویستل شول، ځکه د څو ورځو بېوزنۍ وروسته د انسان بدن سمدستي د عادي تګ او ولاړېدو توان نه لري. د هغه د روغتیا لومړنۍ معاینې وښودله چې ماموریت په بشپړ ډول بریالی پای ته رسېدلی. نوموړي په فضا کې ټول ټال نږدې 8 ورځې 20 ساعته او 28 دقیقې تېرې کړې. دغه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره یوه تاریخي شیبه وه، ځکه هېواد د هغو محدودو هېوادونو په ډله کې شامل شو چې یو وګړی یې فضا ته استولی و. له راستنېدو وروسته عبدالاحد مومن ته د شوروي اتحاد لوړ دولتي او فضایي مډالونه ورکړل شول او په افغانستان کې هم په رسمي مراسمو وستایل شو. هغه مهال رسنیو د هغه سفر د افغانانو لپاره د ویاړ یوه ځانګړې شیبه بلله. د کابل په کوڅو، ښوونځیو او نظامي مرکزونو کې د هغه انځورونه لګېدلي وو او ډېری ځوانانو غوښتل هغه په څېر پیلوټان او ساینسپوهان شي. خو د دې تاریخي بریا تر شا د افغانستان سیاسي وضعیت ورځ تر بلې خرابېده. هغه هېواد چې خپل لومړنی فضانورد یې فضا ته استولی و، ډېر ژر د داسې جګړو په لور روان شو چې د علم، څېړنې او پرمختګ ډېرې هیلې یې له خنډ سره مخ کړې. د عبدالاحد مومن ژوند هم له همدې ځایه نوې بڼه غوره کړه. هغه بڼه چې له نړیوال شهرت وروسته یې د جګړې، کډوالۍ او مهاجرت ترخو واقعیتونو ته مخه کړه. کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په 1992 زېږدیز کال کې سقوط وکړ، د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت په بشپړه توګه بدل شو. کورنۍ جګړې پیل شوې، دولتي بنسټونه کمزوري شول او زرګونه علمي او مسلکي کسان له هېواده وتلو ته اړ شول. عبدالاحد مومن هم د هغو افغانانو له ډلې و چې نور یې په خپل هېواد کې د خوندي او عادي ژوند امکان نه لیده. هغه لومړی روسیې او وروسته جرمني ته ولاړ او د خپلې کورنۍ ترڅنګ په جرمني کې میشت شو. که څه هم هغه د نړۍ په کچه پیژندل شوی ستورمزلی و، خو په جرمني کې د شهرت پر ځای د عادي ژوند لار غوره کړه. ډیری وخت به یې د افغانستان فضایي علومو او د ځوان نسل د زده کړو په اړه خبرې کولې. په بېلابېلو علمي او فرهنګي غونډو کې به یې ګډون کاوه او تل به یې ټینګار کاوه چې د یوه ملت حقیقي ځواک په علم، پوهه او روزنه کې نغښتی دی، نه په جګړه او تاوتریخوالي کې. ډیری افغانانو به په خواشینۍ ویل چې هېواد خپل لومړنی ستورمزلی لري، خو لا هم داسې علمي او تخنیکي بنسټونه نه لري چې د هغه د تجربو څخه ګټه واخلي. د عبدالاحد مومن نوم د افغانستان د معاصر تاریخ په هغو پاڼو کې ثبت دی چې د جګړو او سیاستونو ترڅنګ د علم او پرمختګ کیسې هم پکې لیکل شوي دي. د 2026 زېږدیز کال په جون میاشت کې خبر خپور شو چې عبدالاحد مومن له سرطان سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جرمني په اشتوتګارت ښار کې د 28 کلونو په عمر وفات شوی دی. د هغه مړینې د افغانستان د ننه او بهر د زرګونو خلکو خواخوږي راوپاروله. پخوانیو همکارانو، علمي شخصیتونو، فرهنګیانو او عامو افغانانو هغه د یوه ملي ویاړ په توګه یاد کړ. ډېرو خلکو ولیکل چې که څه هم عبدالاحد مومن له نړۍ سترګې پټې کړې، خو هغه به تل د افغانستان د علمي تاریخ په اسمان کې د یوه ځلیدونکي ستوري په څېر ژوندی پاتې وي. نن چې د فضایي علومو تاریخ لولو، د یوري ګاګارین او نورو ستورمزلو ترڅنګ د عبدالاحد مومن نوم هم د هغو کسانو په کتار کې راځي چې د انسان د فضایي سپړنو په تاریخ کې خپل ځای خپل کړی دی.
د افغانستان لپاره د هغه ارزښت یوازې په دې کې نه دی چې فضا ته تللی و، بلکې په دې کې دی چې هغه د یوه جګړه ځپلي هېواد د خلکو هیلې، ارمانونه او وړتیاوې یې د ځمکې له مدار څخه نړۍ ته ور وپېژندلې. تاریخ ځینې انسانان د واکمنۍ، جګړو او سیاست له امله یادوي، خو ځینې نور د علم، جرأت او لاسته راوړنو له امله تلپاتې کېږي. عبدالاحد مومند د همدې دویمې ډلې انسان و. هغه ثابته کړه چې د یوه افغان استعداد کولی شي د ځمکې له پولې واوړي او تر ستورو ورسیږي. که څه هم نن هغه زموږ په منځ کې نشته، خو هغه سفر چې د 1988 زیږدیز کال د اګست په 29 پیل شو، لا هم د افغانستان د ویاړونو په تاریخ کې دوام لري. تر هغو چې د افغانستان د علم، فضایي سپړنو او ملي ویاړونو یاد وي، د عبدالاحد مومند نوم به هم د اسمانونو له ستورو سره یو ځای روښانه وي. عبدالاحد مومند په فضا کې د ماشینونو له خرابېدو او په هېواد کې د کورنیو جګړو څخه روغ راووتلو، خو په جرمني کې د سرطان ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. ویل کېږي چې د نوموړي جنازه به د دوشنبې په ورځ افغانستان ته راوړل شي او په خپل وطن کې به خاورو ته وسپارل شي.